سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم نن د بریالیو او د نیکمرغو او د هغو کسانو چې زحمتونه یې ویستي د هغو ځینې عادتونه در سره شریکوم تر ټولو مهم مسئله دا ده چې موږ په خپل ژوند کې له ډول ډول چارو ډول ډول ننګونو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږو خو که موږ خپل ذهن په دغو یا په ځینو عادتونو قانع کړ نو په اسانۍ به وکولی شو چې له ستونزو ځان وساتو او د بریالیتوب پوړۍ په زغرده ووهو تر ټولو مهم مسئله دا ده چې موږ په خپل ژوند کې له دوه ډوله مسایلو سره مخامخ کیږو یو داسې مسایل دي چې هغه زموږ په کنټرول کې وي او بل داسې مسایل دي چې زموږ له کنټرول وتلي وي نو په دې دواړو حالاتو کې پکار ده چې موږ هغه مسایل چې زموږ په کنټرول کې دي او هغه مسایل چې زموږ په کنټرول کې نه دي دواړه په سم ډول مدیریت شي په دې معنی چې ځینې په اصطلاح زموږ ارمانونه دي هیلې دي چې که ورته ورسېږو یا امکانات د رسېدو وي خو ښه ترښه که نه وي بعضې انډیوالان دوستان په دې فکر کوي چې دوی ولې نه ورته رسېږي او له همدې اړخه چې داسې هیلې چې دوی په قدرت نه لري یا دوی په واک کې نه دي یا دوی ورته د رسېدو هغه ظرفیت نه لري نو له دې امله له تشویش سره مخامخ کیږي او په ژوند کې له یو لوی کږلېچ سره مخامخ کیږي چې د دوی دروني سکون له منځه وړي دوی ثبات له منځه وړي او دوی نشي کولی چې خپل ژوند په ارامه تیر کړي نو وړاندیز هم دا دی چې موږ باید هغه مسایل چې زموږ په کنټرول کې دي په ډیره شکرانګۍ ډول هغه مدیریت کړو او هغه چې زموږ په کنټرول کې نه دي هغې هم باید مدیریت وشي دویم د کار انجام په پام کې نیول کله چې موږ په ورځني ژوند کې کوم کارونه ترسره کوو هیلې لرو روزمره کار کوو که هغه دفتري چارې وي نورې چارې وي او هر ډول پلانونه لرو یا هم زده کړې کوو یا ورځنی کار لرو یا نور چېرته مزدوري لرو یا نور کارونه لرو موږ باید د کار انجام ته پاملرنه وکړو کله چې زما ورځ خلاصېږي زه باید په دې فکر وکړم چې ما نن څه ترسره کړل څومره مې د خپل ځان بدلون څومره مې د خپل پرمختګ لپاره کار کړی او څومره دغه ترسره شوی کار چې په پایله کې د پام وړ ګرځي که راټول سي څومره قناعت کوونکی دی څومره زما د ژوند لپاره ښه دی څومره زما د بریالیتوب لپاره ښه دی که موږ چیرته خپلې ټولې چارې په پایله باندې ودروو پایله ته متوجه سو نو موږ به یو داسې پایله په لاس راوړو چې هغه به زموږ د بریالیتوب باعث ګرځي زموږ د ستونزو د مخنیوي باعث به ګرځي او د دې باعث او لامل به ګرځي چې موږ له ټولو ستونزو وژغورل شو بل مهم عادت دا دی چې لومړی کار لومړی باید ترسره شي هغه خلک چې په ژوند کې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او ثبات نه لري دوی په خپله لومړیتوب ورک کړی دوی خپل لومړیتوب نسي ټاکلی دوی ته دا معلومه نه ده چې څه مهم دي او څه بیړني دي موږ باید د دې ترمنځ توپیر وکړو مهم کارونه ډیر وخت له بیړنیو کارونو مهم کارونه ډیر غوره وي خو ډیر وخت داسې وي چې له مهمو کارونو بیړني بیا ډیر مهم وي د دې باید تفکیک وشي د دې باید توپیر وشي موږ باید لومړی کار په خپل وخت کې ترسره کړو یعنی دا چې موږ خپل ژوند کې لومړیتوبونه وټاکو پیسې څنګه ګټو له کومې طریقې ګټو وظیفه به څنګه ترلاسه کوو خپل ژوند کې به څنګه بدلون راولم راځئ چې په دې باندې غور وکړو خپل ځان سره کینو او تمرکز وکړو چې زموږ لومړیتوبونه په ژوند کې څه دي همدا نن چې دا ویډیو ګورئ تاسو فکر وکړئ که له هر حالت کې یاست غواړئ وظیفه پیدا کړئ غواړئ کاروبار پیل کړئ غواړئ بل هر کار چې تاسې په پام کې لرئ او پلان ورته لرئ کینئ ځان سره فوکس او تمرکز پرې وکړئ لومړیتوبونه یې وټاکئ او شروع پرې وکړئ انشاءالله نتیجې ته به ورسېږئ بل مهم عادت دا دی چې موږ باید په خپل ژوند کې دا را پیدا کړو زما ګټه ستا ګټه دا نه چې ممزرما ټول زما موږ باید دې ټولنې ته په پراخ نیت او په پراخ احساس سره وګورو ژوند وکړو داسې نه چې موږ د خلکو په اوږو پښې کېږدو او خپل هدف ته ورسېږو موږ که مخته ځو باید زموږ په شاوخوا کې کسان هم باید یو داسې مسیر مخته لاړ سي چې هغوی له بدلونونو سره مخامخ سي هغوی له پرمختګ سره مخامخ شي
نه داسې چې زه خپل ځان پورته غواړم نور ښکته غواړم، نه داسې چې د خلکو په اوږو موږ خپلو اهدافو ته ځان ورسوو، خلک استعمال کړو موږ خپلو اهدافو ته ورسېږو، دا ګناه لري. راځئ چې موږ په خپل ژوند کې دا تطبیق کړو چې ځان ته څه کول غواړم، نورو ته څه کول غواړم. که زه کوم هدف ته ځان غواړم ورسوم، زه باید هغه ملګري، هغه دوستان، هغه ما سره زما د هدف ته رسېدو برخه کې کومک کوي، زه هم باید همدومره کومک دوی ما سره کړی زما د بریالیتوب او زما د بدلون لپاره، زه هم باید دوی سره همدومره همکار او همغږی وم. بل مهم عادت دا دی چې لومړی باید موږ ځان پوه کړو، وروسته باید دریځ روښانه کړو. نه داسې چې د مختلفو موضوعاتو د خپل ژوند د خپلوانو د ټول ژوند کې څه پیښیږي د دې په ارتباط لومړی باید ځان پوه کړو څه پېښ شوي دي. کله چې موږ ځان پوه کړ بیا به دریځ روښانوو، احساساتي چلند به نه کوو، غوسې به نه کوو، خوشحالیانې به ډېرې وار له مخه نه اظهاروو. کله چې په مسایلو باندې موږ پوه شولو، موږ عاقلاني چلند کولی شو، موږ د معلوماتو په مبنا باندې چلند کولی شو او هغه دریځ او هغه بیا د منطق په اساس وي، هغه بیا زما د ژوند د بدلون او د پرمختګ لامل ګرځي. خو که خدای مه کړه موږ په ژوند کې داسې چلند وکړ چې ځان مو پوه نه کړ او اقدام مو وکړ، نو موږ به بیا له ستونزو سره مخامخ شو. یو بل مهم عادت دا دی چې تفاوتونه ځواکمنتیا بلل کیږي، په دې معنا چې موږ باید د خلکو د مختلفو تجربو، مختلفو ذهنیتونو، مختلفو نظریاتو له دې ونه هېرېږو. مختلف نظرونه دي چې یوه لویه ستونزه حلوي، مختلفې آیډیاوې او نظریات او تجربې دي چې دا ژوند پر مخ روان دی. تاسې وګورئ یو ډول خوراکونه تاسې هېڅکله نه خوښوئ، مختلف خوراکونه خوښوئ. په دفاترو کې وګورئ هر څوک ځان ته رول لري، یعنې داسې نشي کېدلی چې د یو فیلډ خلک په ټولو دفتر کې کار وکړي. مختلف فیلډ کسان سره ټیم ورک کېږي، یو ځای کېږي او یو آیډیا مخته وړي، یو پروژه مخته وړي، یو کار مخته وړي. نو تاسې هېڅکله هم له دې مه وېرېږئ چې یو څوک له تاسې تجربه ډېره لري، یو څوک له تاسې ډېر عمر لري، یو څوک له تاسې کشر دی. په همدغو متفاوتو فکرونو کې ژوند ډېر عجیب وي او ډېر خوندور وي. زده کړه هم پکې کېږي، نوې تجربې هم پکې ترلاسه کېږي، ستونزې هم په ښه ډول حلېږي. نو بریالي نیکمرغه خلک کوشش کوي چې په مختلفو فکرونو کې ژوند وکړي، له مختلفو ډول انسانانو سره، د مختلفو مذهبونو له پیروانو سره، له ښو له بدو، له لوستو له نالوستو، له ښځو له نرو، له مختلف ټایپ خلکو سره غواړي واوسېږي. همدغه بریالیتوب دی. نو ډېره مننه چې دا ویډیو ګورئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. په مخه مو ښه.